تقریبا 557 هجری و 1550 یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه 1540 یا 1540 کال وروسته 540 یا 45 کال وروسته دغلتی سلطان نور الدین زنگی رحم الله یو بادشاہ دی دیش به خوبی نی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خوب کې راځي یو دوه دسی کسان چې سروالی تراغوی رنگ مایل له ورته وی دا سپیرا پسې شوی دی د دیو نما دیو زمانہ کوری کده په کلری کا ډیر پاسې دو نه دله بادشاہ وېریدو د خوب سره او دسه وکړو نوافل وکړه دعا وکړه دوباره ودشو بیا خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راځي بیا ورته وی دا سپی په ما پسې را پسې شوی دا کوری کلری کې زمانہ د بیا را پاسلو انتهایی hebat حالات کې د یری حالات کې به منځو کو 2 رکعات نفل وکړه به دعا وکړه بیا ودشو په دریم ځل بیا خوبی نی ورته دا سپی زمانہ کوری کلری کا دا دغه زمانہ بیا رايخ شو دا زلزلہ قرار نه کوي به نوافل خپل یو مشیر راوغتو ورته دا واقعیا ده نن شپه چې دریم ځل دا خوبی نه ما اگر ته بادشاہ شپه بیا دوباره د ود کېدو کوشش مکوي زيوزي بخبل ور سره مشیر ور سره د مدینه منوره ته رااله سبا شو ټول یو لوی دعوت یې وکړه د غلطي امام سمحودی رحم الله تفصیل سره واقعي ذکر کړي الته دعوت کو یو عمومي دعوت دی کې اعلان کو د مدینه منوره هر کس تر تک دل لازمي دی د اعلان نه د خبره نه کړي چې واقعي څه شوی دا څوک خبر کړي نه دي د هر کس را تک دلته لازمي او ضروری دی ډوډۍ بخوري دا غینه پس بر بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحم الله سره ملاويږي هغه په خپل لاس مبارک باندې ورته هدیه او گیفت ورکړي د خپل باندې ناشته او کسان ورته خوب کې خوده شوی دي چې دا د شکل والا شیطانان دي کسان دي یو کس راځي د ګوري کسانو ته څوک ملاو نشو اعلان وکول څوک پاتې شته ول نه څوک پاتې نشته ول تاسو وګورئ خامخا څو کسان پاتې دي ول ها یو 2 کس پاتې دي دا 2 کس د مراکش یو 2 عیسایانو دا د مراکش حکومت دغه عیسایانو د په یو سازش او منسوبه تحت را لګل او مدینه مونږ حج ته راولېګل د حج نه پس بیا دغلتي د مروزه مبارک سره د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم خواته یو مکان دی په کرای باندې واغستو انتهایی مالدار او د حد نه زیات تحفه گیفتونه خیراتونه صدقې دا ټول سيزونه به کول خلک ځان تمایل کړي او بدغزي کې شپه ورځ عبادت ور دیو بس د چانه به ساغستنه نور لګور کول او دا د مغرب طریقه کاری د نن سبا دیو یو عالم وای د کراچۍ دی وایزه یورپ ته لاړم التورلم یو مدرسه مې وکړه لویه مدرسه ده دغه پګړو والا اوس ګیرو والا ناشتي بخاری مو قرآن مو احادیث مو دا ټول سره دی مخې دري ول دومره خوشاله شوم چې ما کله وکاته وای ما وی چې یورپ باغی کې هم خلک لګیا دي او دومره لوی خدمت کیږي خو په جړه مې بیا ال وجړل چې کله راته حقیقت حال واضح شو ول حقیقت داو دغه انګريزانو دغه يهود او نصاراو دا هغه ایجنټانو د دیو چې زمونږ د ملکونو نه بولی دي اصل کې يهود او نصارا دي بظاهر ته مسلمانان جوړ کړي لوی مولیان هم ته جوړ کړي دي زما واست ملکونو ته را لګي دلته په غلط عقاید نظریات خوري مسلمانانو په منځ کې هغه فرقه پرستی کې مسلمانان اچي مسلمانان خپلو کې بجنګ جګړه باندې ورولي لکه دلته را تاسو لوی سړی یو نه ذاکر نایک دام د هغه خلکو فیداوار دي ډاکټر نسیم فرحت هاشمی چې رقم یو لوی فتنه د زماني زرانه ده دا ترجمه اپیمونو باندې مکسر زګونو کې اردو کې چلیږي قران ترجمه او دا مستقل لوی فتنه جوړ شوی دا عمق د یورپ تربیت شوه خلک دي یعنی چې یورپ یو سړی تربیت کو دا زموږ ستاره خیر ده پر راځي او ردیو تفصیل سره به ان شاء الله کله یو جمعه به وایم د وراشي زموږ مسلمانانو علاقه کې ځای واخلي دا مو مدرسې هم جوړي جمعهتون هم جوړي دلته براشي به بلوی صدقې خیراتونه هم کوي یو لوی اعتماد به جوړ کی علاقه کې چې کله خیر اعتماد جوړ شي خلک لاس کې رااله علاقه خپل کړه د دین پس بوز د خپل عقاید او نظریات او تبلیغ شروع کی زموږ تاسو علاقه ته مراغلي دي ضرور او پنځ خوري
خو زه مبارکباد در کوم تاسو ټول علاقې والا وته چې تاسو لوی جرأت کو هغه مدرسه په بند کړ چې وابیان باندې جوړی دا د لوی د غیرت کار او دینی کار تاسو وکړو. تاسو کنن دغه اقدام نه چوت کړي را روان مستقبل کې به تاسو کتلی وي چې څه جوړېدل. خو ها یو درخواست بلم کوم یو 15 تقریبا 15 مرلې پاتري هغه مسلمانان را پاسې کې دغه پیسې ورکې داخله ګورک کې لري کې دي سينه ان شاء الله. الله ډېر غیرتی ذات دی دغه په دین باندې ته غیرت وکړه ننګ وکړه پیسې ورکې ان شاء الله الله ډېر درکې. برال عرض میکو سلطان نور الدین زنگی رحم الله وای نه سو خوشتره وای ها دوه کسان ستره په پلان کې ذکر راوي یو خانقاه ده هغه یې چا هدیه نه اخلي هغه نور ته همیشه ورکې د چازي ته زیرا زینا بادشاہ پوه شو جمدق اوس د حسین او د جذباتونو ډک دی انتهایی خو خپل خبره ښکارا کوي نه ویام دک دي کسانه ولې ګل ول راي ولې په زور نه ولې چې بادشاہ طلب کړي راشي خامخا راشي دیوراله دا دواړه کسانه بادشاہ مخې ته حاضر کړه چې کله بادشاہ ورته وکړه ولم دک دي غصه خو دې انتهایی خو ځان کنټرول کړی دی ورته وای دا تاسو د کمزي دلته سره بار راغلي دلته څه کوي دی ورته مونږ خو د مراکش شو مونږ راغلي یو دلته حج راغلیو به دغلته نبی له سلام روزي مبارک خواته مسجد نبی صلی الله علیه وسلم خواته عبادت کول تناسو وای د کله پورې به تاسو دا دروغ وای دیوم حیران شو چې خبره شته رو رو قلاره ورسره اخر خپل روان شو هغه ځته چې کله دی ورننه وته سلطان نور الدین زنگی رحم الله الته چټای لری کړه د زینه دغلته یو سورنګ جوړ کړو دیو په شو خپل باندې ورننه وته او حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحم الله فرمای چې کله دی دا سورنګ دومره حد پورې رسولو چې د نبی له صلوات و سلام د خپ مبارک د ګوت رخکاره شوی و سلطان نور الدین زنگی رحم الله ورغه هغه ګوت مبارک د نبی له صلوات و سلام خلای په ولګول خو کړه روزانه د شپې کار کوي هغه خاور د شپې د مدینه منوره نه بهر منتقل کوي به چې ورسکیږي بیا په عبادتو کې اختری عبادتونه کوي. ما وتا د چراغلی کنه دیوم دا غوټي غټي ګری پریخي دي دا پنسي بره پندو تر رسول دیو او د لولي د چې منځونو ته وګورو موږ له شرم راشي ان شاء الله یو جمعه به تاسو ته حدیث ویم د بخاری دا هغه خوارج دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې علامات پوره کولې دي موتا موږ د سنه متاثر شو روابیانو نه یره د څه منځه کو ولا چې اسلامي ورته وشو نو دا خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی د بخاری حدیث دی چې د څه منځونه وکړي چې تاسو ته خپل منځونه سپک کار شي دا بل اسلام نه دسی وتی څنګه غشه هغه تیر یو ځل د لیندینه وزي دوباره به ناراضي ته ټرای وکړه چرته وابي واپس نه راغله جهان پېشي دیوبا پنسه به پندو چوتي راخکار کړي پندای به چوخ خالی کړي هغه ځان به مسلمانان غړي نو ټول مسلمانانو ته کافر وایي دا نبی علیہ السلام یو علامه چې مخول د خوارجو نن سبا وابیانو کې ټول پټوله باندې پوره بیا مونته کیږي. عرض مې دا کو سلطان نور الدین زنگی د شپې هغه خاور منتقل کوي زیرا کني سورنګ وباسي د پاسه ور باندې جانمازونه قالینونه وګړي الته عبادت کې خبيث. عمر بن عبد العزيز انتهایی غصه ده دواړو بارکی حکم کو سلطان نور الدین زنگی رحم الله او دواړه په غزي باندې قتل کړه او بیا دغه چې عمر بن عبد العزيز رحم الله لاندې د ابو پوری غیر چاپیر د هر سره وکنستا او سیسه دلته وسول د ازي بن کو مکمل چې د ایندره پاره څوک جرأت ونه کی چې د بل جنم راشي دی خو زمکه کې زیر زمين دیو کوشش دا کړو چې د نبی له صلوات و سلام کم جسد مبارک د دا منتقل کی وی سره دی جنا ازمنګ اخیره دا چې د نبی علیہ السلام جسم مبارک دا محفوظ دی الان کما وزیا امام هدايه وای څنګه چې خو دې شو ام اقصی په خپل حال قائم دی تر وسه نه دی بدل شوی. یو کس دغه دور کې را پاسې دو ادمره خبره وکړه یو مولا ول د نبی علیہ السلام دار نوک مبارک شین شوی دغه وخت علماء د کفر فتور کړه باندې بادشاہ را وغوښتو حکم یې وکړ قتل کړي دا سره به دغه وخت علماء کتابونه ولیکل چې نبی علیہ السلام په خپل روزه مبارک کې حیات ته ژوند دی. برحال عرض مې دا کو لاندې د ابو پوری سیسه وسه سوال شو بند شو